ته چې شکایه زه نن وم اتمه ده په تا پسې ګرځمه دا پیسې دې شاټ کړي دي دا کښتونه په تا پسې پرت ته دا ولې نه راوړې چې دلته راسه پټ یې یاره ستا پیسې خو ما درکړلې یاره چیش دې راکړلې په دا پاسود کې چې څو پیسې پر ما ولې په هغه کې هم څو قسطه درکړلې یاره نور نشته د ما څه زه څه وکړم زه د کومه ځایه راوړم ستا ته یې درکړمه ښه اوس دا خبرې دې هم چالو کړي دي په اولنه چې پیسې د ما څخه غوښتلې خو خوله دې مړه راته نیولې تا ما سره ښه وکړه زه په سا یم دا پیسې راکړه ورنن بېرته ما ته دا خبره کوې یوه خبره دې هم نه منمه 3 کسته پسې در شاټ دي که مځکه خرڅوې که کور خرڅوې چې هر څه کوې ما ته به دا کښتونه راکوې زه دې بله خبره نه منمه یاره زه د کومه ځایه درکړمه یاره کومه ځای هغه ستا کار دی تا دا پیسې د ما څخه وړلې ستا څه ولې هغه مې درکړلې نور کښتونه مې هم درکړلو نو زه اوس ځان خرڅ کړمه هر څه چې بچیان خرڅ کړم هر څه چې کوې زه دا پیسې غواړم که نه راکوې زما طریقه یې زده ده په خدای چې در اوږده دې پسور در لوی کړم که دې پیسې نه کړه بای که خدای راکړلې بس در بیا کمه نو ته ولې تنګول کوې په فرض روزه کې یاره وروره زما په تا پسې 3 کښته پاتې دي 5 ورځې بعد 4م کښت پرې کېږي زه راځم زه خپلې پیسې غواړم نوره دې یوه خبره نه منم زه بله ور راځم که دې پیسې نه کړه د په خدای چې در اوږده دې پسور در لوی کړم یاره بس دې پرېمې زه د خدای دپاره یاره تا خو زما ژوند راته تباه کړې یاره یوه خبره دې هم نه منم زه پیسې غواړم صحیح شو یا الله دې سړي خو زه تباه او برباد کړم ته ودعته هدایت وکړې خدایه د دې څه مې خلاص کړې زه خو د هر څه څه خلاص کړی یم بالا یې ودعته مجبوره کړی یم چې ځان مړ کړم خودکشي وکړم د دې څه مې خدایه ته مې خلاص کړې پروردګاره که دا فرض روزه کې څه وي دا نارې ته چیش دی دا د چیش نارې نو هغه سړی هلته دعا کوي دا قبر ته زه ورسم پوښتنه مې وکړم چې په دا ادرک د نارې د چا دي السلام علیکم وعلیکم السلام دا نارې د چیش دي دلته په دا ادرک دا د طوفان اکا د قبر څه دی ولې طوفان اکا د قبر څه نه بیا ولې دا نارې راوځي دا ته نه پېژندې یا زه نه پېژنم دا ګر عمر سود کوي هی څه وایه سود چې دی آرام دی سود چې کوم انسان کوي دی دی لکه زموږ د نبي او د الله پاک سره برای راست جنګ کوي او سود چې کوم انسان کوي د هغه به بیا د قبر څه دته اوازونه راوځي څه وایه وروره دا خو زم سود کوم سبا به زما د قبر څه همدا رقم عذابونه د هغه تر اوازونه به راوځي هی څه وایه نو دا به زه څه څم کوم ښه نو دا چې د هر سودخوره د قبر څه دته اوازونه دا راوځي تر اوازونه بیا راوځي نو څه وایه وروره دا خو زم سود کوم نو سبا به زما د قبر اوس هم دغه رقم اوازونه راوځي ښه تم سود که هو د دې دپاره به زه څه چم کوم وروره دا خو زه ډېر بد وبېرېدم یاره زه خو تا ته اوس لا وایم چې توبه وکاږه دا سود پرېږده ای وروره توبه وکاږه ماشاءالله دغه مبارک میاشته ده دونه ښایسته میاشته ده د دا خدای پاکه څه توبه وکاږه انشاءالله تعالی معاف به دې کړي وروره پرېږده دا سود مطلب دغه روزه کې زه توبه وکاږم دا روزه الله پاک به ما معاف کړي انشاءالله دغه مبارکه دا روزه کړی سود چې مې دی دا دغه انشاءالله ګرې خاطې به دې در معاف کړي خو ما چې توبه وکاږه ښه د زړه د خلاص یې وکاږه ولې به نه کاږم دغه عذاب ته چې وګورم دا سود مود پرېږدمه زه خپله توبه کاږم زه د الله په لار کې پسې زه وځم د هغه درته بس انشاءالله دا توبه وکاږه زه په تبلیغ کې ولاړ سه روزه ولګوله 4 مهینه ولګوله عشره ولګوله شی وکړه خو ویې که کور ودان صحیح ده وروره کور ودان دا سود پرېږده دا د ورورګلوۍ درته وایم مسلمانۍ درته وایم توبه توبه بس الله دې پر راکړي باندې معافي راته وکړي دا به دا کار نه وکړم خدای په امان